بیا واوره وای ملګرو واورئ چې کیسې کومه دا ضرورت ګڼم په دې کومه د یو غریب د خولې فریاد د خلکه دغه بیان زه د رشکې کومه یو رجور علم یاران ناستو د خاورو ډیګ باندې خواران ناستو یو بل تکړې د ژوندون خبرې داسې ښایسته غوندې ځوانان ناستو یو ورته وایي چې دې وګټلې څومره کالدارې دې راټولې کړلې بل ورته وایي یاره څه به وایم وینې د خپل زړګي مې وګټلې نن له منډۍ نه ټکه ډې ته لاړه اله درې سوارلو سره پیرې ته لاړه مخ چې سرجنټ ولاړو ویې لیدم ما ویل چې اخ د بلا خولې ته لاړه ودرېده چې اشاره یې راکړه پوره د 600 پرچه یې راکړه ویلې لیسن دې ولې نه ګرځئ ورجوره کېږئ یوه دیکه یې راکړه ما ویل چې خوار چې ولې خوار دې کړمه د ملنګانو په کتار دې کړمه ما خو لا 200 ګټلې نه وې د 600 قرضدار دې کړمه غلی روان سوم ما ویل څه به کوم سودا یې غوښتې وه خو نه به کوم که کور چې پلار چېرې جګړې کړلې د هېرولو بهانه به کوم په داسې حال چې زندګي د یاره دا ستړی ژوند او دا خواري د یاره دغه دنیا د خانانو خلکو د غریب چا کړی یاري د یاره ما چې تیر دی هغه حال مې درکه او سر تر پایه ښه سنبال مې درکه اوس وایه تا چې رنګې ورځ تېره کړه په خوشحالي دې تېره کړه که په مرض تېره کړه بل ورته وایي چې به وایم یاره تا غوندې زه په واویلا یم یاره سهار نه واخله تر ماښامه پورې د یوه مزدور غوندې لګیا یم یاره نن مې چې چینګ چې له کور وایستله یوه سوارلۍ را سره کښېنستله راته ویل یې خیبر بینک ته درومه په ما ناوخت د لشکي ښه جګوله رشکې چې کښېنست په شیشې لګیا سه او برید سموي او په پیاسې لګیا سه ده خو په کور چې سینګار کړی نه و په بیړه بیړه بس داسې لګیا سه او ما چې رشکې ته اکسیلیټر ورکه زور مې شي لاس ته برابر ورکه چې ګش په بینک باندې مې سیخ تېر که له بېوسي نه مې ضرر ورکه موږ که څه لنډه سي دونه سنېږي دوجه ډېره به ګرانه به دا دعا سي او دغسې چېرې چوک روان کړو ولې سړی زړه او که نه ما چې رشکې ته اکسیلیټر ورکه زور مې شي لاس ته برابر ورکه چې ګش په بینک باندې مې سیخ تېر که له بېوسي نه مې ضرر ورکه اده چې سرچیکه په نارو لګیا سه داو ته بوتو په کیسو لګیا سه ویلې چې تېر دې کړم له بینک نه ورک سې د خپل تندي په ټکېدو لګیا سه ویلې رشکې والا کوه غمجنه کړه دې را جوړه مسله غمجنه په سوکې ووالم د شال ورینه ویلې رشکه را ګرځوه غمجنه ما ویل چې تا به اشاره کوله چې کوزېدې تا به ناره کوله زه چې په بینک په کچارۍ پوهېده نو خوار چې ما به بیا رشکه کوله ما ویل چې تا به اشاره کوله چې کوزېدې تا به ناره کوله زه چې په بینک په کچارۍ پوهېده نو خوار چې ما به بیا رشکه کوله ده ویل چې غلی سې کیسې مه کوه درومه رشکې والا نخرې مه کوه که نه تړلې بیا په خپل چینګ کښې افسر سړی یم لانجې مه کوه وی غلی سوم بیا مې خاموشي اختیار کړه او چې مې دا له بېوسي اختیار کړه نن په زړه کې ګوګنېدلم ورته او بیا مې خپله غریبي اختیار کړه چې کله بینک ته زه واپس راغلمه ده ویل چې ودرېږه بس راغلمه چې 10 روپۍ کرایه راکړله دلته خو زه د جنګ په کړس راغلمه ما ویل چې خوار چې کرایه داسې د خوار غریب سره لهجه داسې دا افسري دې په ور وسوځېږه د افسرانو طریقه داسې خو دې کیسې خدای راوورتلو اما ګریوان ته لاس واچولو دلته په ما باندې تیاره سوه نوره یو څو سکان مې ښه ټیټ وجنبلو چې سره خلاصو ټلیفون یې وکړو د حکومت والو لټون یې وکړو توره ورځئ وه چې په منډه راغله زما د هر کوږ جسمون یې وکړو ښه یې په لتو لتو ووالم خپلې ډالۍ ته یې زه واچولم چې 2 روپۍ وې آیې یوړې رانه ښه په خوارو ځینې راووتلم اوس مې په جب ښه 1 روپۍ نسته ښه طریقه مې د مړۍ نسته د هوټل مخ ښه قرضداره یم هلې زوی مړې سوارلی نسته اوس چاته ورسم چاته وجاړمه زخمي زړګی چې په چون غاړمه داسې څوک شته چې زه یې در ته ورسم ځان ته مدد چې ځینې وغواړمه د پاکستان حکمرانانو واورئ ای ملکانو ای خانانو واورئ تاسو بچي که په لندن کې اوسي چیرې فریاد د دې خوارانو واورئ
دلته چې څومره چنګچوال ګرځي څوک د غروال څوک کلیوال ګرځي په دو کې نشته د خانانو زمن خپله روزي ګټي په خیال ګرځي دا حکومت نوکري نه غواړي نور بله تا چې شی بیخي نه غواړي خو چیلانونه تل تل مه ورکوه کنې بیا نوره زندګي نه غواړي ملګرو زه دغه اپیل کومه په هرې ضلع په هر تحصیل کومه منه که دومره چې مقصد لرمه خو د خوارانو چې سبیل کومه منه که دومره په بل چا ګران دي لکه رشکو والا په تا ګران دي د خوار غریب مدد خوار چوک کوي نادانه تا باندې خو لا ګران دي